ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته څنګه سوی راته ولې پردو زنانو ته ګورې هلې کښېنه مړې ته مې خوښه یې که نه په څه دې خوښ یم ولې ته مې خوښه نه یې زه ځم سنټر ته ځم او ماشاءالله ته خو نازکې نه ښکلې سبحان الله تا مې له حسن چپ کړې وې ما ته چا ویلي دي چې ته نازکې نه لمبر غواړې او که نه دا خو زما خپله خور ده ته خو هغې زیاته ښکلې ماشاءالله سبحان الله ښه ته پته لګي زه د هغې خور یم کشره ته ما سره وکړه دا هغې نه ښکلې بس ما سره ته واده وکړه درته ویم چې زه واده راسره نه کوم ته د نفرت یې ما ته وګوره موږ بدماشان یو بدماشان سره مه چړه په دې تمانچه به دې کونه روباسم پوه شوې که نه دا وکړه چې څه کولی شي وکړه مازغه دې خراب دي تا مازغه خراب دي په خدای سه اوس پرې بوډو اوس دلته ختم ګوره د خدای ظالمې ما دې جولې ته ځان نه وګرځوه یعنې هر څه ډېر تا سره زه واده کومه ولې ما ته وګوره زما ښایست ته وګوره ما که څه چل دی زه به مړه شم خو واده به تا سره ونه کړم سوچ پې وکړه ډېر ګاډې ما سره دي پوه شوې پیسېدار ما یم پوه شوې زه د کلي باچا یم باچا پوه شوې باچا پرېږده ډېر نازک سره دې بد کړي دي سوچ پې وکړه ګوره زه سوچ نه کوم مه کوه بس دلته لاړم ښه ماشاءالله ما وی نازکه ښکلې نازک نه دا ښکلې ده زه مړه بس باچا بس زه یم ځه یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی ربه چې دومره ځان ته ودرې کې ډېر خلک شته د جومات ته مخې نه ستا نشي او د برپات بزرګه شپه د رب العالمینه ته ما وبخې زما مور پلار وبخې زما استادان وبخې زما ټول رشته دار چې زما په لاړه لامده دي ربه دې وبخې او ته مې دشمنان پړ مخې راوغورځوي خو څوک به زما بده خوښوي خیرې مې ورته اړه نه غواړي خو ډېر رانه پړه کې ګوتې ووایي نو آخر انسان یم د اړه نه مې ورته ازار وځي اول ورته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب کې نه نو بس بیا چې څه ما پسې وایي دی په ګوګل دننه کې امین یا لکه مونځ به دې کړی وی بزرګې شپې ورځې دي ولې تا ته اوس دا شپه یاده شوه د خدای مسلمانې په نغري کې خوبونه اړې په دې شپه خلک روجې لږې پخې کړي الوا لږه پخه کړي د خدای مسلمانې نو چې د بار نه څوک راوړي زه بیا پاخه کړم زه اوس خپلې غوښې را پرې کړم او پخې کړم تا څه راوړي دي دا خبرې پرېږده خورې چې ځو راځه ښه بس دا تور مخې بیا څه پاکې په دې څه کې ویم د خدای مسلمانې ګوره مخې له مه راځه مخې له دا خو داسې کار نه دی که نه چې هر سړی راځي او زما او ستا په سینه باندې خپه ږدي راځه چې د خپلې بېزتۍ تپوس ده وکړو داسې کار کوو د دې علاقې مرچکي خان مشر دی او مرچکي خان ځای ته ځو راځه صحیح ده خو داسې کار دی هلته دا نیغه نیغه نه کې هغه څه خو ټوپک ماران دي د ور مخې ته یې سپي تړلي خو یو کس ته وویلې چې ویې وله دقه ځای بیا د لایشتې او بیا د زه مړ نه شم راوړی په شا هلته به لکه د مردارې پروت یې بیا داسې کار د خورې دا یا د عزت وخت هم تېر کړو او اوس هم دس د افغانستانه پورې لاړو دونو شرمیدو زیبه نه زه په تاسو نه یم زه په خپل تربیت خفه یم خلک ما ته ګوته نیسي وایي دې وله تربیت او که نه تربیت خو د هغه یو له ورکړو که نه چې جینۍ او تختو له ولاړل نو دقه خو زه هم ویم که نه حجره او جومات کې تاسو کښېنئ نو په سم ځای کې صرف جومات کې کښېنئ حجرو ته ګوډه څه د هغه پخوانۍ حجرې خو نه دي چې مشرانو به شملې والې وي او تش نصیحتونه به یې کول اوس خو وایي ډک سګرټ نه څکې چې ته ورته نه وایي دا خو د پیریانو نشه ده شروع یې که نو هغه پیریان بیا په کور کې په تاسو راځي او موږ غربوئ ویم خورې قیسې راته مه کوه قیسې مه کوه هغه ښځې چې زوی مې د له مدرسې ته بوتو او قاري صاحب 2 غوزاره و نو څه دې ووي په دې جومات کې سبق مه وایه راځه زه به درته کور کې ښیم نو کور کې دې ورته څه وکړو چې یو سړي د په خپله مونځ اودس نه ورځي نو بل ته به یې څه وښي نو قاریانو ډنډې راغستې وال کوي او پبلیک سکولونو والا
هلو ډارلینګ په مینا باندې سبقونه خی قاریانو لم په کار دي چې په مینا محبت وته سبق وخی واړه توري کوي نه د جماعت نه منګ په جماعت کې غربو او پبلک سکولونو کې ولا ټاپیانې ورکو نو هغه بیا سکول ته ځي او جماعت ته نه ځي دا کال د هغه مو نو د خدای مسلمان ویم زمین د مشرانو غه متل چې ډبې نی نو ادبې نی اخو ټیک دا خدا خو هغه لکان وس نه دی وس خو دې سپینګمو ته مشرانو ته دانګي نو دی له څنګه ډب ورکې خدا کسی مکو راځه خدا ته ځما دا کار کو بوکا راوړه بوکا اورورا ګوره هغه تور سره و چې تاوله تمانچه په سر کې خو د دله ګوره تمانچه کې نه دی اخیری ورځ ګوره د نازکې په کیسه کار نشته د نازکې ما سره لري زه پېښو نازکه پېښه د نازکې باس پالته ګوره د سره نه کې ګوره زمې تر سره کار تر سره پېښ وکنه کاته صحیح ده الته خو ورته د دې جن راته تمانچه نه مکوا یو خبره ته ګوره بل مچکی سره پته خبرې نه کوي ګوره دا یو خبره مې ګوره په کولو غوونه وره ګوره نو ستا خبرې کمې د سړی توپ نه ډکې دي چې تا وته پرېږدم ته خو یې دلې نو چې تا د خبرې مشره کمانو ته خو تو یاته کراچۍ ته کیسه بوځي کراچۍ ته زه په طریقه خبره کوم زما د خبرې د پاسه بیا چا څه خبره نه او د خدای مسلمان دا 2023 شروع دي که ډایرکټ خبره کوي ډایرکټ خبرې بیا ډایرکټ جواب مې ډایرکټ په دې داخله څوک ورانه ها تا اوس پته شته اوس په کراچۍ ته پسې په موټر وې پسې په موټر وې ځې نو خو په موټر وې چې بیا اکسیډنټ هم وکړي بیا پکې مړ کیسې مکه برخه دې راواله برخه دې راواله دا غزو دا میدان راځه شبا تا د لاس لیونۍ ورګه تعالی اوس مې مونځ کو او ته مې غپې هر وخت مې غپې ریم د ته نشم کولی چې خدای دې وغپوه بیا چې غاپې بیا به ما خوري تعالی صبر وره تعالی کوم راځه ښه رو روزه لږ خدای چې کور راته وزګار شو داجي زما داجي به څنګه د دې کور وځي اوس لاړو کراچۍ ته او زه به دې بیبي او قراقور سره اوس حساب کتاب کوم دغه چرچری بیبي ما ته څنګه وایي چې ته به مونږ کره نه راځو ټوله دښمني ما ته پرېښوده ډېره به ګران شي زه هر یو دښمني ګټم خو دا یو دښمني مې په دې سر داسې امبار په سر امبار چې دا سر درد مې نه ښه کېږي د دې دښمنۍ له لاسه قراقوره بنده خدای دې را چې ته ورته پټي کې راکړه چې په تا زه په جوت وګرځم تا څنګه چغېږې زموږ په کور کې اوس په ګورو درځم به درپسې خو تش لاس نه څه ناڅه وسله خو به در وړم چې تاسو منزل ته داسې بغې وم بغې پرېږدم هم چاته په ما مور بل کړي اور پولې را باندې ودرې پولې زړه مې وایي که نه خو بس پرېږدم یې نه ورځم ورپسې نور برداشت رانه نه کېږي ورځم خدای دې بیخ او بنیاد وباسه غپا دومره کې خو چې کله یې د ګاډۍ میدان ته بوځم نو بس بیا پته نه چې ستا د نرتوب کم ځای کې د دې وجې مې راپسې ور بند کړی دی خدای دې بیخ او بنیاد سته وباسي نازکې جلاله راشه که نه څه چل دې وکړو بس اور سو شو دا خیره شپه د خیره لاس موچت کو ټول له مې کور مالت کې ورکړي او یو مرګري مې د سنټر اغه لمه لګي شانتي واچول ما وی لاړ بشم نن درې مورز د اغه پتم نه لګي او ما وی زه د اغه تاسو پښتنه به مو کوم وی اغه لبم وسم هغه بختور له بدی ورکړیو هغه ډېره خوښه ښځه ده اسې نه جامې رانه به وباسي ټول لمه ورکه په مالت کې سو کم پاتې نشو سید محمد لدی کدی ورکړلی ټول ګل روخ مې راوسته واغه سیدی کاکالورو په اغه مې پټول کوسو کې بسو ګرځولې او دا په سنټر کې څوک پاتې د شاغي رانه له اوسه پوری ستا مرګري ته تمانوي چې ټولو ته وایي شراشي هغه پته نه لګي چې بیمار نن درې مورز سنټر تم ناراضي نو ما وی ذکر ته بلاړ شم تاسو په مو کما مې چې څه خبره ده یاره نازکی دلته به دې راغوښتې وه نو ما به لږ لیدلې وه که چېرته دې اړه ته مې غورځېدلې وه نو سیره به مې په غاړه کې اچولې وه پکه خرافته شي د دې لپاره خو زم کنه د دې لپاره زما خو ډېره زیاته اړه ته پرېوتې ده او زم تاسو پښتنه به وکما بیا به راشي نو زه به هم زه به دې په موټر سایکل بوزم ته به وریجې کور ته یوسي او که ماته دې ور دې چاودې کې لږه راښکاره شوه نو دا روح به مې لږ خوشحالي شي ولې دا پښتنوالي ده که نه دا تا د دې خبرو نه څه دغه جوړ کې نه په کلاره څنګه کې نه په قلاره ولې زه تا ته خو دې خو سړی ښکارم څه دې ته وګوره نازکې خدایا بیا روبسته ته به د دې میراتو د کله د دې سپو د دې لوپرې د دې تمانچو ټوپکونه به ته کله وړې لاله راته څه کې د دې نه زه ته راغې نه وړم نازکې چې تر څو مې ستا په سر باندې د واده شال نه اچولې او د تربورانو په مخ کې مې دا ډزولې نه تر هغې زه د دې شیزونو نه نه وړم
زما د خبره خو دې ښکلې وکړه هسې لالا ته کښېنه او زه به هغې کر لاړ شم تپوس پوښتنه به یې وکړم او دغه لږې شان وریجې دي هغه به م برله بیسمه ورشه وریجې وله یوسه او داسې کار وکړه چې دا خبره لږه سمه که خیر دی صحیح ده بېغمه اوسې صحیح ده زه هغه وریجې راخلم نو زما غم هم ورسره لږ لږ کوه صحیح ده وریجې راخلم دا الله دې لږې په سپو ماته که. لالا دغه شان وریجې دی دا خو دې لږې وریجې اچولي نازکي دا څه دي داسې کار به دې کړی و دا غریدي ما ماخله ګاډۍ به دې راوستې وه او هغه دیګ به دې په کیستخ سنټر ته وړی و دلته دې بیا څه په کورونو کې ورکو په کښه رخته شي دا خبرې مه کوه که باره پات شپه ده خلک لاس اوچتوي نو چې چاله ورکوي چې ډېرې خو ورکړي چې کار خو پیو شي که نه دا راپات شپه ده نو خلک په پلیټونو کې لږې لږې ورکي تا ته ټول شیز ډک کړی هغه دی غریبانان دي که نو دې دپاره مې یوړې په کښه رخته شي چې وروجو ته وګوري نو زه چې سبا ورځم په اسکو سترګو خو به ورځم که نه دا خو به له سترګو کې به خامخا څه ناڅه اچې نو ستا رشته به کوم نه بس زه نور نیم خبر نازکي خو دونه ورته ووایه چې ما سره رشته وشي که نه نو مړه به مي او پټه به مي دا لږ صفت مې پته ته وښځم تا اوسه پورې زه مړه نه کمه بس مړه کې خو زه وبه کمه د ښځې دپاره بېر سړی نري دا وریجې وله ورسوه او ما له د خوشحالۍ خبر ګورې راوړه بېغم اوسه بېغم اوسه او دا سپي مې راته له خیال ورته کوه بس زه او دغه د ډېرانونو نه او د تخونو نه سپي راولو په دې کوټه کې نازکې ټول عمر هم په کمیټۍ کې په منځ کې بس زه لاړم. دا یو هم پکې خوښ شو نو ځان سره م راوستو اوس په دې م ټول کور تا په مخه راغستی دی جوش کړي لیونې ګرځم د دوی د لاسه دا چېرته روان یې لکه نادانه مسکر خان ما به نه ایسارې ځم د قراقون نه او د بیبي نه د خپل بیزه ته تپوس کوم ګوره لږه ګزاره وکړه ته وینه دې په جوش کې د ځوانې او لږه ګزاره وکړه حوصله وکړه بچي او سلمه کې چاره وچې ده لیونې دغه دوه بچې ګرځم د دا جګړه پورې انتظار و هغه نن کراچۍ ته لاړو او پسې را روان شوم تپوس پسې کوم دس خو به وکړي منګه پښتانه چې کوم دی دس مخکې کوو او سوچ چې کوم دی بیا وروسته کوو ماړه ما چکي خان پرېږده سوچونه به نور خلک کوي زه لیونې شم د دې دوه ډله یو خو قراقور زما په عزت باندې ډاکا چولې ده او بله زما بېعزتي زما په کور کې کړې ده دا به مانه څنګه برداشت شي بچې څه حل بیا روزي په دشمنۍ کې دس کول اسان دي خو درې شی نه به بېلې لاول عزت دویم دولت او دریم آخرت اشنګه لومبې دا نادانه بچي چې تو خو به ډز وکړي او لاړ به شي مخرور به شي خو ستا د کور هغه زنانه چې مخ قدرې نه لیدلې هغه به په دې تاڼو تحصیلونو کې ګرځي او پولیس به راځي او په کور به دې چاپې وایي نو عزت خو دې دغه دی کې بیلو او دویم دا چې په تاڼو تحصیلونو کې او په کچرو کې کروړونه روپۍ هېڅ نه دي داسې الوځي لکه د خاورو تا سره به څوم دی او دریم دا چې بې ګناه چا د یو انسان قتل وکړو لکه غونډ انسانیت چې د قتل کو ما ته وګوره مچکي خان ما ته به دا جرجرې کېږي نه دې پېره زه چا هم صبر نه کوم یو سړی م نه منم زه ځان له صوبې ما درته ووایي نادانه بچي وینې دې جوش کړی دي او ګرمه کې لږه ګزاره وکړه ګزاره نه کوم مچکي خان بیا هم دونه به وکړم چې ستا دا خبره به دې ذهن کې واچوم اولم به نه خو د خپلې بېعزتۍ تپوس خو به څه کومه ما پسې ملګري خاندي بلال هغلته خاندي قاري رحمان الله هغلته خاندي خو زه چکې پرېږدم ځه خپل د خلکو خندا پسې ګوره نادانه بچي بیا هم درته مزه موږ پښتانه ګورې سوچ وروسته کوو او ډز مخکې وکړو بیا به ارمان کې او وخت به درباندې تېري ای با په ما که وخت تېرېږي کار څه زه ځان په څو خندول نه ما غواړم درته ووایي ګزاره وکړه بچي سلام علیکم کومه ښځې ښه تعویض خو کار ونه که دا څنګه چل دی السلام علیکم وعلیکم سلام باجی خوره څنګه هم ته څنګه یې بس خیر دی ټیک وای کنه پته دی لګی نه خیر دی یہ سنټر ته ولې نه راځي سانټر ته بالا دردم ها اوس ځکه نه دردم چې زما 3 ورځې 4 ورځې نه جوړتیا مې کړې وای دا ته څه کنه راتلې او دا ولې او دا وګوره دیوال نه راپروت یم نو دا وګوره تا په دیوال میراث سکو دا ما زه مې تپو لیونه دې کول یو مې کوله وای خدای نه پتا د لیونو زه خو نشته کنه ماته به د ویلو هغه نور جنکې به مې راوستې به هشته به هم د سره کړو وای خدای کچه کورونو د غریبانانو مل شي خدایه
بس الله دې ستاسو مل شي او زمونږ دې هم خدای مل شي امین امین څنګه جنې دا د بیګا لپاره پات شپه وه د لالا مې دیګ پخ کړو نو ما ته یې ویلي وي زه هلته مامې دایي تپوس به م وکړم او تاله مې دارو جوړې دا به ښکلې وخورې او دوا به وکړې الله دې ستا خبره په تام رحم وکړي او په موږ باندې الله دې لجون درکړه خدای پاک دې سره روغ کړه خوشحاله شي خوشحاله شي او چې طبیعت دې ښه شي که نه نو بیا سنټر ته راشه صحیح ده غټې میډم سره مې خبره کړې ده ته به کله ما سره یو کله او بس څنګه تعویض کار مار کړی دی که نه تعویض کو ما له کار ونه کوم زه بس دز به درله څه چل وکړم زه په زور به څوک راولم بس ډولې الله دې د سرې ډولې ارمان پوره کړه شان خاوند رالو ګوره ته هم ته بېغم یې او زه هم ته بېغم یم صحیح ده زه ښکلې به درله وګورم یا الله ښکلې په نصیب کې نو چې دا اوس د ښکلې ارمان آمین آمین چېرته لاړې زما که نه کور ته ها چې به رسکلې وه پیالې چې ډوډۍ هېڅ هم نه خوشحاله شي چې دې ډېره شه روټۍ دې هم ډېره شه زم لالا مې هم کور کې په تمه دي او بیا به انشاءالله راځم بیا به درته ویم اوس درته نه ویم او که نه بیا به د باندې ورځې شپې نه تېرېږي د خوشحالۍ نه سلام ورته وایه صحیح ده خوشحاله شي خیر خو دې چې زما لالا باندې سلامونه کوې زه صحیح ده زه خامخا زه سره لاړ شم نه ته څه کوې چې ما سره ځې کني خو یار د کلیر ډیر زیات خراب کا الله دې پکې نور خیر واچي او کنه نه کا بس دا خو د الله کار دی بس الله دې پکې خیر واچي دا زمونږ عملونه دي دا غي دا نتیجه ده چې کله د کلې په شکل او کله د باران په شکل بالکل صحیح هوا السلام علیکم وعلیکم سلام دادی السلام علیکم جی سلام علیکم بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بچی خیر دی چرته روان شوې جی استاد ته درته خبره ته مکوه ته خبره مکوه خزه وغه په شابه خزه کوه شابه کوه الله وي بکوا او کوا یو کې خو می پرې دا یای وکم یای ونک او که شابه او که شابه خزه سیدا اما چاکی رونا څنګه خیر دی تاسو خیر بیبي خیر صحت کې خري کور ته خیر دی شکر الحمدلله کور می څنګه ده خري بس الله پاک شکر دی تاسو دعاګانې دي الکه دا شی نیک نیک مکه خدای پاک ته ډک او ته سریوت په غلط د منګل پاتې نه نه مړه د خدای مسلمانه تماچم ګناګار او بې ګناه پیژني ښه وا بس تقله شه ارور ز خوستا زیات د روانو زمنګ د فریاد دا اورېدو څوک دی یو تی چې تندر د کم طرف په مرای شنو مونږ ته ترایات چې الله دې ډېر عمر درکړي امين د چې کار شوی دی چې دې الک له ما جینۍ وکړه ته خو یې پیژنې یو کلی دی نازک خبر یم د غونډې قصې نه خبره کوه نو هغه چې ما وکړه مټیانم وشو هر څه وشو ښه په خیر خیریت په دوا نافه اوس چې دی نو د هغې د تره زوی دی اول بې پل د هغې په کاڼو ایشتو او اوس راپاڅېد وایي دی ما ته په ورکوټي والې ویلې مچې په چیو کې راته وغورځو او جاخه باندې یې واړولو خو اوس پکې دغه لانجه راوتېره بیبي دا لانجه پکې راووته او چې زه ورغلم پلار لی ګیلې له پلار یې ښه پویه سړی دی او ځان یې ناپویه کو دقسې ژبې په ما پسې راویسته وایي په زور او په بدماشۍ به یې دنه کوم الله به خیر وکړي هغه هم ډېر سخت قامقه دي د پوندو پورې نادان دی کوڅه د بار نه چې راغلي زه به پلار سره هم خبره وکړم داسې کار دی د خدای مسلمانه موږ د دې دپاره رالو چې ګوره د نازکې تره دی ټیک شو په نازکې باندې دبدبو کړي دی چې ته دا د رشته مکمل ختمه کړه نازکې ته ګناه نشته د نازکې ځای ته مه ورځه خو البته دې دپاره ورځي چې دا څه صورت حال دی نو هغه زه به ورشم د نازکې به هم خولې بوی وکړم اسلامي او دیني طریقه هم دا ده چې د جینۍ نه د هغه نه موږ تپوس ونه کړو اکثر بیا د بل څه راوتښتي یا ولې په خپله خوښه رشته وکړو نو بیا موږ وایو اټکې راک ما تا ته وایي د خدای مسلمانه څلوېښت کاله پس په مړه پسې دغه شانتې دا د شرم خبره کېږي او به څه به وکړو ښه نو زه به د هغې هم خولې بوی کړم او چې هغې څه وایي که نه تاسو ته به ووایم څه وکړم نو بس سم مه کوه بس دغه کار راوکړه بس نور سم مه کوه صحیح ده دا دونه لانجې او مسلې مې دلال کړي دا به هم دلال کړم بس الله تعالی د هغې پورې عمر درکړه تر څو پورې چې ما واده نه کړي مخکې دې هم خدای ورکړي واړه بچي دي الله دې خات کا بس د واګانو کې پراته کوه بیبي سلام علیکم من خو ته کوم پټي راته ځې پټیو ته ځو که نه ګلیا شوې ده دا زموږ د عملونو نتیجه ده دونه نقصان یې کړی دی
نو څوک د خدای مسلمان ګول دا وګور درځم او غاڼه روانو که خیر دا جوک مو کوم برابر کو ولې نه دا سه بلون به پور که خیر راځو باسم لکه دا وې د ګرځونه هغه شیرینۍ کله ګورکاره بیا به نو خیراوړې ګوړه به یو سي سید سعداد ملشه وعلیکم السلام شیرینۍ کله ورزو اڅم راوتی بار بار خو ځنه شم راوته د پښتو وطن د خدای مسلمان د ګرمي روټه په غوي ور وړو راځه ما ته پته ده تا بیا خلټ راز پړ دی